پقاشم جانان کپن خورگی پجدای از مکا اسمان جاڑی دیار خسین مختا قتل نشی دڑی رغما صحابان جاڑی پا مدینہ کی یو قیامت جوڑ شو بدی کی حضرت بلال راغے پا جانان پڑ محور پریوتلو غم پی دیار دس پن جمال راغے ویلی دمینی باق تالا شو زما نور میں پا جن باندی بال راغے جوڑی محبوب ننن یتیم پاتی شم د مدینی ټول یتیمان جاڑی. شروع کوم په نامه د رب کائنات. قدرمنو عبدالحکیم سرابهار یم. مدرسه تفهیم الاسلام شکور کریمو ضلع چارسده. قدرمندو څنګه را سره سدیس احمد ورسره د هغې والد صاحب. قدرمندو د سدیس ماشوم نه به نن یو خوندور نعت شریف اورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نړۍ بیا خو ستاسو ټیم ته مدرسه تفهیم الاسلام ته په راتلو باندې هرکلی ویم. د طالب علم محمد سدیس زما سره د حفظ په کلاس کې دی او ماشاءالله دې وخت کې تقریبا 280 پارې حفظ کړی دی خو الحمدلله سبقونو کې هم ښه دی. زه به دا ویم چې په کلاس کې دوی د اخلاقو نه موږ متاثر یو، خصوصا د والدینو نه چې د هغوی ملاتړ دی پسې وروسته نه د هغوی غرازرۍ ته یې نه پرېږدي. او د دې نه علاوه دیګر چې څومره زموږ سره طلاب دي، طلبه کرام دي، تقریبا سره پاسه 200 طالب علمان، الحمدلله دا نه وایي چې یوازې یو سدیس داسې دی، الحمدلله داسې ډېر بېشمار طالب علمان د سدیس غوندې طالب علمان موږ سره موجود دي چې هغوی په نعت نظم کې، په تقریر صلاحیت کې، د تلاوت په دا کې چې کوم دی نو هغوی ښه پوزیشن یې اخیستي. لکه طالب علم محمد اویس چې کوم دی موږ سره په صوبه کې لومړنی پوزیشن په تلاوت کې اخیستی. نو الحمدلله زموږ ټول طالب علمان چې کوم د ښه محنت کش دي او ټول استادان د دوی سره چې کوم دی نو ښه محنتونه کوي. الحمدلله دا څو کاله مسلسل زموږ د حفظ د شعبه وچلېده او الحمدلله دا وایو چې د حفظ شعبه زموږ بحال شوه نو موږ یو بل قدم اوس واخیست د اولا او د تجوید القرآن دپاره. انشاءالله څه کال به موږ اولا هم پړاوو او ورسره به چې کوم دی نو تجوید القرآن هم پړاوو. که انشاءالله په دې کې موږ کامیاب شو او موږ چې کوم دی نو دا کامیابۍ ته ورسوله، د هغې نه پس به انشاءالله بیا موږ ثانیې ته هم اوړو. بس موږ اپیل کول غواړو ټولو ملګرو ته، څوک چې په خپلو بچو باندې علم کول غواړي نو د هغوی لپاره یو بهترینه اداره ده او انشاءالله داسې یو استادان دلته موجود دي چې ټول په طالب علمانو باندې خفه کېږو هم او محنت هم ورسره زیات کوي لکه داسې لکه سړی چې په خپل بچي باندې. زه امید لرم چې کوم چا خپل بچي دلته راوسته د خپلو بچو نه به انشاءالله په مستقبل کې خوشحاله وي. مهرباني جی مهرباني. قدرمندو د سدیس والد صاحب هم موږ سره ولاړ دی. زموږ بچی د مدرسه کې داخل دی، په خپل ځان یې زه مزدوري کوم او به زه پټي راغلم خواري مزدوري کوم او ده ته مې ویلي چې ته به د خپل تعلیم سره به ستا کار علم سره بس استاد قاري صاحب ته الله پاک عزت وکړي، هغوی سره ډېر امداد کوي او ډېر مدد سره کوي دی په دغه باندې. د هغوی د مخه انشاءالله چې هغوی دی به کامیاب دی که خیر او زما طرفه ده ته نور څه دغه بوج په ده نشته. ما صرف دی د مدرسې ته دغه کړی دی، یو دا دی یو بل ورور دی اویس دی ما دې مدرسې ته ایستلی انشاءالله که خیر. دا ته وایي کاکا چې خپله باندې څه روزګار کوئ تاسو؟ جی زه په خپله د چونې د رنګ کارم کوم او د پټي عامه دیاړیم کوم، چې څه کله وزګار یم څه مزدوري هغه کوم. بچي هم غټ ستر دی داسې؟ نه جی دا زما مشر زوی دی، ګوتې مشر لور ده او دا مې مشر یې زوی دی. سدیس مور ژوندی ده که نه؟ او جی ژوندی ده ماشاءالله ژوندی ده. هسې کاکا د سدیس د صلاحیتونو نه کله خبر شوي داسې تاسو؟ جی سدیس خو چې دلته ما داخل کړی دی قاري صاحب رسول الله پاک دوی عزت وکړي نو د ده دغه ما ته ډېر هر یو انسان وایي چې دی قابل دی او زه خوشحاله یم او استاد ته مې ویلي قاري صاحب ته چې د باندې ما طرف سره ګایا خشاک بوج نشته دی او زه بیا رالیږم او باقي الله پاک تاسو له ستاسو مدد وکړي چې د سره هغه وکړي خواري وکړي. او کاکا دا راته چې پړم ارمان سره جی زما خپله دا ارمان دی زما او د سدیس د مور چې دا صرف علم پرا کې دوی علیمان شو بس حفظ کې علیمان شي دا غیم دا خواهش ته مور او زمام دا خواهش ته ان شاء الله موږ دا خواهش ته که الله پاک پورا کوي که خیر. مهرباني جی. قدرمندو مولانا سیف الرحمن صاحب کم چې د مدرسه تفهیم الاسلام شکور کریمو مدیر دی هغه هم موږ موجود دي. ټول نول خو زه ټول ټیم ته هرکلی یم، خوشامدید وته مدرسې ته په راتلو باندې. مخکې قاري صاحب خبره وکړه، الحمدلله زموږ چې کوم یو سلسله د تعمیر روانه وه د الله په فضل باندې د ملګرو په تعاون باندې هغه سرته ورسېده. زه د ټولو ملګرو زړه د کومې شکریا ادا کوم
چې هغوی زموږ سره تعاون کړی دی، الله جزای خیر ورکړي وله. اوس زموږ چونکې تعلیمي سال روان دی، اوس زموږ هدف دا دی چې تعمیر زموږ مکمل شو، نو موږ تعلیم باندې توجه ورکړو. د کوم طلبه زموږ سره موجود دی الحمدلله اوس پورې هغوی مطمئن دي، موږ هم مطمئن وو. دې کال کې چونکې موږ د اوله آغاز وکړو، د تجوید آغاز هم وکړو. اوس هم خواهش دا دی چې یاره انشاءالله په دغه شعبه کې موږ ښه پیشرفت وکړو، او کوم چې موږ الحمدلله په حفظ کې او په ناظره کې زموږ په خپله مطمئن الحمدلله، خلک هم مطمئن دي او ډېر ښه کار روان دی. نو موږ وایو چې په درس نظامي کې موږ یو ښه پیشرفت وکړو. نو دا کال موږ چونکې د اوله آغاز کړی دی، که ملګري خواهشمند دي اوله کې زموږ سره داخله اخیستل غواړي، ښه بهترین منتظمین او علما دي او ښه خوارکه علما دي انشاءالله، د هغوی به سرپرستي کېږي، ښه تربیت به کېږي انشاءالله. نو که تجوید دپاره څوک داخله اخیستل غواړي او که د اوله درجه دپاره څوک داخله اخیستل غواړي، نو دې وخت کې هغوی ته موقع فراهم ده. جزاکم الله خیر. قدرمندو، زه ډېر زیات خوشحالېږم داسې محفلونو ته. قدرمندو، زه وایم چې د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړي. قدرمندو، زه به وایم چې د مولانا صاحب به دنیوي څه غرض وي دې کې، یا د دې مولانا صاحب به څه غرض وي، یا د سدیس والد صاحب نن ما سره ولاړ دی، ده به څه غرض وي. تاسو د سدیس د پلار خبر اورئ چې زما او د سدیس د مور دغه ارمان دی چې زما د بچو نه عالمان جوړ شي، به د سدیس نه عالم او حافظ جوړ شي. قدرمندو، د داسې درسګو سره چې دی خپل تړون وکړي، د دې سره ودرېږئ. قدرمندو وایي که نه، یا په خپل عالم شه یا خادم شه. قدرمندو، د داسې خلکو خدمت وکړئ. دا مدرسه الحمدلله ډېر زیاته په لویه سطحه جوړه شوې ده. مولانا صاحب وختي هم لګي تقریبا چې هغوی وایي چې 21 लाख روپۍ په دې مدرسې باندې قرض دی. نو الله یې ختموي، الله به کوي. اسباب جوړول پکار دي. قدرمنو، په دې کې اوس د ثواب د ګټلو یو ذریعه ما ته، تاسو ته، بلکې تمام مسلمانانو ته چې دا د ثواب یو موقع ده موږ ته، چې انشاءالله موږ دې سره برفور ودرېږو. ځکه چې داسې بچي داسې صلاحیتونو نه ډک بچي چې داسې مدرسه پیدا کوي، نو موږ له پکار دي چې داسې مدرسو سره موږ څنګ په څنګ ودرېږو. قدرمندو، سدیس بچي زموږ قدرمندو ته څه وینن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وړاندې ستاسو ټیم ته هرکلی یم، اهلا وسهلا مرحبا وایم. زه دې مدرسه کې سبق وایم، د دې کلي یم، او زما بس پړه د ارمان دی، د مور او پلار مې پړه د ارمان دی چې حفظ وکړم او علم وکړم. او نور چې زما پړه مې دا ارمانم دی چې بس دې مدرسې ته نور طالب علمان او راشي، علم لکه علم چې علم له راشي، کتابونه ووایي، حفظونه وکړي. پړه مې دا ارمان دی. سدیسه، او څه کلام به پیش کړې زموږ د قدرمندو ته؟ دا نعت شریف ورته پیش کوو پیغمبر علیه السلام په باره کې. په هاشم جانان کپن خورېږي، په جدای ځمکه اسمان جاړي، د یار قسین مخ ته کتلی نشي، د ډېره غمه صحابان جاړي. په هاشم جانان کپن خورېږي، په جدای ځمکه اسمان جاړي، د یار قسین مختا کتلی نشي، د ډېره غمه صحابان جاړي. عمر صاحب تور را واغستلا، ویلې کوچا وایي چې پیغمبر لاړو، هغه دی پوی بدی خبره شنن چې په تیرا تورې سر لاړو. حضور پاک مړ د ژوند د ګوره، صرف دنیا نه بشر لاړو. په مدینه کې یو غوغا جوړه شوه، په مدینه کې یو غوغا جوړه شوه، نر ښځې ټول زړه ځوانان جاړي. په هاشم جانان کفن خورېږي، په جدای ځمکه اسمان جاړي، د یار حسین مخ ته کتلی نشي، د ډېره غمه صحابان جاړي. په مدینه کې یو قیامت جوړ شو، بدی کې حضرت بلال راغی، په جانان پړ مه ور پریوتلو، غم پې د یار د سپین جمال راغی. ویلې د مینې باغ تالا شو زما، نور مې په ژوند باندې وبال راغی، جوړې محبوب نن یتیم پاتې شوم، د مدینې ټول یتیمان جاړي. په هاشم جانان کفن خورېږي، په جدای ځمکه اسمان جاړي، د یار حسین مخ ته کتلی نشي، د ډېره غمه صحابان جاړي. دنیا د چا سره وفا نه کوي، دنیا مکار بی وفا د ګورې، چې زمونږ ښکلی پیغمبر تیتلی، د تلو خبره خامخا د ګورې.
الله ویل دا پانی دنیا دا دا خود رب سپوینا دا گوره حسن حسین سر د مور راغلل په جدای د بابا جان جاړي پکاشم جانان کپن غوريږي په جدای زمکا اسمان جاړي د یار خسین مختا کتل نشي د ډیر غما صحابان جاړي د مدینه د باغولانو د ډیر غمن نسکور ګرځي وای محبوب رانا جدا شلو غم مدینه کې کور پکور ګرځي ټول د یو بل مرور کاریږي غم د جانان سری پسور ګرځي شمس الرحمن ته یوازې نه جانان پسې واړه جان جاړي پکاشم جانان کپن غوريږي په جدای زمکا اسمان جاړي د یار خسین مختا کتل نشي د ډیر غما صحابان جاړي. جزاک الله. زه د سدیس په داسې صلاحیتونو سره چې دغه والد محترم ته خراج تحسین پیش کوم، مبارکباد پیش کوم، بلکې تمام د دوی فیملی خاندان ته خراج تحسین پیش کوم. قدرمنو د خپل بچو تربیت هم داسې وکړي. دا خبر یو ځل زه اکثر بار دا یو خبر کوم چې خپل بچو له چې قرآن په لاس کې ورکړي، خپل بچو له حدیث په لاس کې ورکړي، داسې عالمانو له ورکړي قدرمنو چې په اصل کې له بچي جوړ کړي د خپل بچو نه. قدرمنو خپل بچو نه چې دا موبایل والی زمونږ اکثر پلاران والدین دا خبره کوي ما ته خپل بچی ډېر زیات نیازبین دی، ما ته ډېر ګران دی، نو موبایل ولې والي چې سبا هغه نیازبین بچی، هغه خوږ بچی چې دی ستا دشمن جوړ شي او ستا په مخ سپېړه جوړه شي، نو قدرمندو په هغه نیازبین توب بیا څه وکړي. قدرمندو چې کله هم ستا خپل بچی له دا موبایل ورکو نو بیا ته د عزت تمه مه کوه، مته د معاشرې د یو ښه ښېګړې تمه کوه او مته بیا د خپل بچي تمه کوه، بلکې پوه شه چې دا ستا دشمن دی او پوه شه چې سبا ستا لپاره دا یو بېعزتي جوړېږي. خپل بچو له چې دی قرآن په لاس کې ورکړي چې سدیس ته جوړ شي، سبا هغه د هغې د خاندان دپاره، د معاشرې دپاره، بلکې تمام انسانیت دپاره د نجات یو ذریعه جوړ شي. عبدالحکیم سدابهار سرده کیمرمین فواد علی هم تاسو نه اجازت غواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.